د پوري چم د مشر ملا زوی کلمه نه وایي بس خدای خبر چې ولې خو یو دی کلمه نه وایي. یو ځل په وړوکوالي د جومات نه چا شړلی و د کونډې زوی زلمی شو خو زلمی کلمه نه وایي. مننه نظم درته یم د دې نظم عنوان دی ډمه. دا به تاسو نه یې اورېدلی دا ما په دغه کې لیکلی و یونیورسټي کې چې لیکلی وم 2003 چې بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله. بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله. نرۍ شونډې یې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله. په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله. چا شراب اوسکو نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کم اصله نه حیا شته نه شرمېږي. زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانزیب واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی. زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه پې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم. دا یې ووی او موسکی شو او نرۍ اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې مېلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما وی دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته. ډېر ښه دی.